صرف یو واقع ته ذکر کوم د یو هندو چې هغه مسلمان شوی دی دغه انټرویو راته ولګول ما په خپل باندې اورېدل زه ډېر متاثر کړم او ماړه کې دا ما دې ملګرو ته زه بیانوم چې داسې محبت پیدا کوي څنګه چې د هندو په خپل خبره کې د خپل ورېرې خبره کړې ده هغه هندو د انډیا ضلع بهاولنګر دای سره تعلق ساتي او هغه خپل واقع بیانول انتهایی جوړلې ډېر زیات سلګونی ولې او ډېر زیات جاړي په خپل انټرویو کې هغه وایي ما ډېر زیات قتلونه کړي دي او لاور کې خو الفاظ هغه دا وایي زم چې په مخ د ځمکه باندې ضمانت بدترین انسان یو شریع او خبیث انسان وبللو خو زه خوش قسمتم ډېر زیات یم چې خرج الله رب العالمین ماته اسلام نصیب هغه وایي په خپل لاس باندې ما ډېر زیات مسلمانان وژلي دي او بابری مسجد په هغې کې دای په ورانولو کې په خپله زه شریک وم وایي او د انډیا چې کوم یو دهشتګرد تنظیم دی بجرنګ دل دای سره زما تعلق و دای سره زما ټول روابط وو هغه خپله قصه په داسې الفاظ بیانوي وایي زما ورېره وه او زما رور هغه چونکې غریب شانته و زما ورېره وه او هغې سبق وی په سکول کې هغې سبق وی نو اتم پورې چې هغې کله سبق وی نو زما دې رور ورته ویل چې لورې زه ستا نور خرچ نشم برداشت کولی او دا سکول بس پرېږده نورو هغه چونکې د سکول شوقیه وه چې زه سکول نور ویم نو هغه راولګېدله او لاړه په پټو کې مزدوري وکړه دیاړي وکړه او پیسې پیدا کړې او مخکې تعلیم برقرار وساتو چې تعلیم یې کاوه تقریبا 40 ته ورسېدله په دې کې چونکې هغه هندو وه موږ هم هندوانو نو یو کس سره د هغې تعلقات جوړ شو دی هلک سره هغه هلک دا زما ورېره چې و دی وتښتوله او دا ورسره لاړه دا هلک یو قسم له بدماشم و هندوم دی بدماشم دی یو ځي ته بوتله هلته نو دې جنې به سبق ویلته سبق کې هم شریک وه خو هلته یو مسلمان ورسره میلاو شو دا جنۍ وایي هلته وایي چې ما به ډېر ژړل هغې به ډېر زیات ژړل په دې کار باندې بېرته خپله پیمانه وه چې غلطي مې وکړې سره آدم خپل مور پلار ورته یادېدل نو ډېره به ژړل به وایي زما نه یو مسلمان تپوس وکړي یو نوجوان چې ته ولې ژاړې دومره ویل ما ورته خپله ټوله قصه بیان کړه چې دغه شان اوس زه سره راغلی یم خپل کار باندې پیمان یم دا لږ بدماشم دی نور ملګري ورسره دي او زه به ورسره تګ څه امید نه لرم چې زه به بېرته واپس لاړه شم ویل هغه مسلمان هلک ماته ویله چې زه ستا ورور یم ما ته د یو ورور په حیثیت باندې وګوره او انشاء الله تعالی ته بې فکره اوسېږه زه به د دې ځای نه تا وباسم که په هر صورت باندې ویل ما چې دا خو به ډېر غټ احسان ته ما سره وکړي هغه هلک څه طریقه جوړه کړه اوږده قصه هغه کس بیان کړې خو زه مختصر الفاظو باندې ویم هغه هلک هغه مسلمان هغه څه ترتیب جوړ کړو ما ترې سړو جامې واغوستلې د هلکانو جامې راته واغوستلې په یو طریقه باندې هغه زه بوتلم چې بوتلمې نو هلته بیا زه تاڼې ته حواله کړم دې دپاره چې په حفاظتي طریقه باندې دا خپل مور پلار ته حواله کړی شي هلته مخکې خبرې مې کړې وه نو یا تاڼې ته چې زه لاړم نو هلته یو خبره دا وه چې زه دې هلک تښتولی وم خو دا کار ښه وایي چې ما خپل عزت محفوظ ساتلی دی وایي خپل عزت ما محفوظ ساتلی وایي هلک ما خوارم دی راغلی نو یار کله چې زه تاڼې ته بوتلم نو یې هغې د مور زما د پلار سره رابطه وکړه زما د تره سره وایي موږ سره رابطه وکړه موږ چې کله لاړو او موږ خپل ذهن کې او خپل منځ کې مشوره دا وکړه چې که چېرته دې جنۍ نه بدکاري شوي دا جنۍ به قتلو هندوانو کې بعضې داسې خلک شته چې هغوی په دې خبره ډېر غټ غیرت کوي اگر چې ځینې اکثر پکې بې غیرته دي خو ځینې چې کوم مذهبي خلک پکې دي هغه دې کې غیرت لري چې که دې جنۍ نه بدکاري شوې وه موږ به دا قتلو وژنو وې بهرحال هغې رال زما ټیسټ یې و ټیسټ لیبارټرۍ ته لاړ لیبارټرۍ نه چې کله بیا د ټیسټ واپس راغی هغه بلکل صفا و نو هغې ویل چې بس ټیک ده دې ځان محفوظ ساتلی زه دا حجرې به موږ کور ته راوستله چې کور ته راوستله دا مسلمان نه دا حجرې متاثره شوې وه چې اسلام داسې ښایسته دین دی زه یې په حفاظت سره راویستلم ما ته یې ویل چې ته زما خور یې
بارا دا جنې چې دای په سره کې د اسلام محبت څنګه څه داخل شوی بیا بهرحال دلته یو ځای وایي کې یو عالم وایي زمونږ سره نږدې یو عالم وایي دا جنې چونکې د اسلام محبت دای په سره کې پروت و دا جنې وایي بیا لاړه د عالم کرال ته اوسېدله نشو ټینګې دا لاړه د عالم کرا پته ورته نه وه هغه عالم په کور کې والته اسلام هم عزت کو او هغه عالم ورته ویل چې بس ته یو جنۍ راغلی ته زما د لور په حیثیت باندې زه به دې کور کې ته اوسېږه او خپل دین دلته زده کوه بهرحال هغې ته دین زده کاوه خو دې جنۍ به بیا هم کله کله ژړل ویل دغه عالم ورته ویل چې ته ولې ژاړې ویل چې ما ته خپل مور یادېږي او مور راته یادېږي نو بیا یو ځل خوب یې لیدلی و چې خوب یې لیدلی و سهار له راپاڅېدله انتهایي ډېر زیاتې ژړل ویل مو ورته چې ته ولې ژاړې ویل راته ویل چې ما خپله مور په خوب لیدلې ده او داسې ما ته معلومېږي په خوب کې مې مړه په خوب باندې لیدلې ده نو زه ویم چې هسې دا زما دا مور په کفر په حالات کې لاړه شي دا ډېر د خسران وخت دی او دا ډېر خسران دی تاوان دی نو زه کور ته تله غواړم که څه موقع میلاوېږي چې خپل مور ته دعوت ورکړم د اسلام ویل هغې راته ویل چې که ته لاړه شي خو هغې دې نه پرې وجنې دي هغه ډېر متعصب خلک دی پرېږدي یې نه خو بهرحال هغې ډېر اصرار وکړو وایي هغه عالم ورته ویل چې بس ټیک شوه لاړه شه هلته خو په نرمه طریقه باندې خپل اسلام مخ ښکاره کوه هغې ته چې اسلام ښکاره نه کړي او په نرمه طریقه باندې پټ پټایي د دعوت ورکړه بس هغه عالم هغې دا جینۍ راوستله کور ته او موږ ته یې ویل چې دا زمونږ کره وخه محفوظ هلته وه چې تاسو به دې وایي څه غم غرض ونه کړي موږ به یې سره ټیک ده جینۍ بهرحال راغله کور ته چې موږ کتله هغې پټ پټ مونځ به کاوه د مانځه سره ډېره مینه پیدا شوې مونځ به یې کاوه بیا هغه مورې چې هغه واقعي یو څو ورځې بعد هغه وفات کېدله ایسته وفات شوه مورې چې مورې وفات شوه دغه جینۍ راولګېدله او ویل دې ویله اظهار یې وکړو چې زما دا مور مسلمانه مړه ده ګورې دا مور زما مسلمانه مړه ده او ما ته په خپل باندې په خوا کې کلمه ویلې ده لہذا تاسو به زما مور د مسلمانانو په طریقه دفن کوئ دې له به غسل ورکوو دا به دفن کوو موږ ته وروسته پته ولګېده چې دا جینۍ خو مسلمانه شوې ده بهرحال موږ د هغې خبره چرته منودله موږ ډکې راټوکلو هغه د دې جینۍ دا مور او زما خپله ورندار وایي هغه موږ وسوله غلطي م خو دغه وکړله اول بیا د جینۍ نه چونکې خبر شو جینۍ سره وهل ټکول شپه ورځ لګیا سزاګانې وله ورکوه کله یو قسم سزا ورکول کله بل قسم سزا ورکول خو جینۍ په دې باندې کلک و اخري د الفاظ یې ویله چې سوال نه پیدا کېږي چې اسلام او ایمان تاسو زما زړه نه وباسئ کار څه کوئ تاسو وکئ خو اسلام زه نشم پرېښودلی بهرحال موږ ویل چې اوس دې سره څه کول پکار دي لاړم د بجرنګ دل چې کوم متعصب تنظیم دی دای د مشران سما مشوره وکړه چې دې جنۍ سره موږ څه چلو هغې راته ویل چې دا ختمول پکار دي دا مړکې ختم کې دا جراثیم دي زه راغلم خپل ورور سره مشوره وکړه او هغه ته مې ویل چې بس دا جنۍ ختمو دا موږ ته نور زهر خورئ دلته ویل موږ د خپل کلي نه لږ بهر یو ځای کې موږ په یو خوش ځای کې یو کنده موږ وکنستله جوړه کنده جوړه کندم چې وکنستله بیا د هغې نه وروسته موږ رالو زه مو ورور مې و د جنۍ پلار او موږ دا جنۍ په څه چل باندې روانه کړه دې ځای کې هغه هندوړې سخت وژاړي نو وایي موږ دا جنۍ څه په چل باندې روانه کړه موږ ورته ویله رشته داره متعهد ته د جنۍ ماماګانو او د جنۍ تروریانې یو په یو ځای کې بل په بل ځای کې دوه ماماګانې ویل موږ چې هلته ځو دغه دا ماماګانو کې دي ویل هغې ډېر په خوشحالۍ باندې کپړې م بدل کړې نوې کپړې م واغوستې ځان یې ستا در اساس ښه په خوشحالۍ را روانه شوه چې دلته به لږ لاړ شم چکر به ولګومه موږ را روانه کړه زه مې یم ورور مې دی موږ چې را روان شو اوس دا جنۍ په دې ټیم کې نه پوهېږي هغې ته دا معلومات نشته چې دا تره او دا پلار مې زما څه کوي غریبه دا بلکل ناپوهه ده هېڅ پته ورته نشته دی وایي موږ چې کله را روانه کړه یو ځای ته موږ راورسېدلو نو دا دوه ماماګانې یو طرف ته رایي کور بل طرف ته یو لاره تلې بل ته بل لار تلې وه په دغه ځای کې دې زموږ نه تپوس وکړو چې تاسو ما د کوم ماما که بوځئ دا یو سیټ ماما دی بوځئ که د بل سیټ ماما کې یې بوځئ ویل موږ وایي چې بس یو طرف ته ځونو خو کندې ته چې کله راورسېدلو نو په دغه ځای کې د کندې سره نږدې موږ د جنۍ له ټېله ورکړله او کندې ته مو راړتله زما سره 2 لیټره پټرول را سره و هغه مې پرې د بره وراړول کندې نه خو هغه راختلی نه شوه چا مې پرې وراړول
او دا زیر ماچس دغی تلې دا مې ووهه او کته مې وراړته یار کله جنۍ هغې لمبې واغستلې اور یې واغسته دلته د ایمان انداز ته وسورې زما وروڼو خپل ایمان هم وتلی او د دغه جنۍ ایمان هم وتلی کله چې هغې لمبې واغستلې په دې کنده کې هغه داسې ګرځېدله اچانک یې لاس پتله ویل یا الله ته معینې ویل یا الله ته معینې ویله او ویل په دې وخت کې ما الفاظ څه وایي ده یا الله ته معینې او ته زما سره محبت به کې که نه به کې ستا به زما سره مینه یې او که نه یا الله ګوره زما ستا سره مینه ده زما ستا سره محبت دی او په دې اور کې داسې تاویږي او لمبې وایي او همدغه الفاظ وایي چې یا الله ګوره ته به زما سره مینه کې زه ستا د مینې په خاطر باندې دلته سوځم ستا په مینه کې دلته نه سوځم او بار بار دا الفاظ وایي چې یا الله ما سره به مینه کې ګوره یا الله زما سره محبت کې او په دې آخري الفاظو کې دا ما ته وایي چې تره ګوره اسلام راوړه دې کې ډېر خیر دی آخري الفاظو کې مې تره ګوره اسلام راوړه پلار ته وایي چې پلاره اسلام راوړه ګوره په دې کې ډېر زیات خیر موجود دی او زما دا رور چې کومونو بچی خو بیا هم بچی زما رور یو سیټ ته کېناسته او په چغو باندې شالته باران که دا غلور هم ده خو زړه خو مې درد کوي زما رور دلته چغې والي زه هغه ته هم غوسه شومه هغه ته هم قار شومه خو بهرحال مونږ ترې را روان شو هلته په اور کې همدغه شانته په لمبو کې پاتې شوه زه بیا رالم کور ته ډېر پښیمان وم رور به یم جړل بیا څو ورځې بعد زما هغه رور چې و نو هغه بیمار شو ډېر سخت هسپتال ته یوړ د مرګ نه 3 ورځې مخکې ماته ویل شي پلاني که خفه کېږي خو خوشحالېږي او د لور نوم یې هیرا و هیرا یې د لور نوم و ویل ما ته چې اور که خوشحالېږي که خفه کېږي خو نن به زم د هیرا په لار باندې ځم د هیرا په لار باندې به نن ځم لاړ شي که خوښه د یو عالم راوله چې ما ته کلمه ووایي د مرګ نه 3 ورځې مخکې هغه راغی عالم مو له راوست کلمې ورته وویله بیا هغه وفات د مسلمانانو په طریقه موږ دفن وکړه هغه او دارنګې مسلمانانو پې جنازه وکړه د دې نه وروسته بیا زه په یو ګاډي کې ناست وم ډېر پریشان یم خپله هورېره به را پیدېده او د هغې چغې به را پیدېدې بیا زه خپل سفر مې جاري ساتنه په ګاډي کې ناست یم په دې وخت کې په دې ګاډي کې قوالي لګي خو په دې قوالۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفتونه هغه کس کې او دا ګاډی د مسلمانو په قوالۍ کې د نبی صلی الله علیه وسلم صفت کې چې دا ډېر رحمدل انسان و ډېر رحمدله حتی چې اعلی سانه باندې مې کافر ته هم خیرې نه کولې خپل خو در کنار کافر ته هم خیرې نه دي کړي اول د هغې صفت په دا قوالۍ کې کېږي چې یهودانه ښځه د هغې تپوس نبي صلی الله علیه وسلم تللی دی بیمار کرسي وله کړې ده مشرکې ښځې هغې ته هم کړی ده هغې تپوس ته هم تللی دی په هغه ټایم کې د زړه کې لږ څه لاره ووتله چې دا داسې مهربانه نبي موږ خو خپله ماشوم هم وسوله تنکۍ ماشوم هم وسوله په اور باندې نه هغې نه وروسته بیا بله ورځ د بل ګاډي کې کېناستم چې ګاډي ته څنګه کېناستم ګاډي د مسلمان دی بس دی او په هغې کې یو دم باندې تقریر شروع شو یو عالم یاد کې چې هغه تقریر شروع دی هغه د آخرت خبرې کوي دنیا د پانی کېدو خبرې کوي پای کې مونږ چې کله یو ځای ته ورسېدو بل ځای ته تلم کوم ځای ته چې زه تلم هغه ځای ته چې زه ورسېدم نو هغه ګاډی ودراوه تقریر منځ کې بند شو د دغه تقریر په خاطر باندې ما د بل ځای ټکټ واغست چې زه دا تقریر پوره واورم د بل ځای ټکټ مې واغست او بیا په ګاډي کې کېناستم او اخره پورې بیا هغه تقریر ما پوره واورېد چې زه راکوز شوم د ګاډي نه بس عزم او دا اراده مې وکړه چې نن به ځم د هیرا په لار باندې ځم بس لاړم یو عالم ته او هغه ته مې خپله قصه ټوله بیان کړه خو ډېر خفه یم چې ما خو ډېر قتلونه کړي دي ما هیرا هم وژلې ده سولې مې ده نو که زه اسلام راوړم نو دا ګناهونه زما معاف کېږي که نه هغې له ډېره تسلي راکړه چې خیر دی اسلام مخکې ټول ګناهونه هغه معاف کېږي په دې سره نو ما اسلام راوړی خو بیا په هغه ټیم کې په چغو باندې شي ډېر داسې وژاړي وایي پته نه لګي وایي ډېر مددونه ما دې نه وروسته مسلمانانو سره کړي کله چې د احمد آباد او د ګجرات فسادات رال نو په هغې کې درې کلي زما په وجه باندې الله رب العالمین بچ کړي دي چې زه د دوی سره ورسره وم ځان مې هندوی صاحب کړی و خو چې کله به دوی د حملې منصوبه جوړه کړه ما مخکې هغې ته خبر ولېږه چې فورا تاسو کورونه خالي کوئ هغې به لاړ وایي بیا یو مدرسه په هغې کې تقریبا 300 ماشومان زما د وجې نه الله بچ کړي دي هندوانو پې حمله کول ما مخکې خبر ورکړی و نو بیا وایي ډېرې دعاګانې لاله کوئ ډېرې دعاګانې چې الله مې معاف کړي مقصود مې دا و
چې ګوره دې حدیث کې وایي و ايکره ان يعود فی الكفر کما یکره ان يقذف فی النار. سړی با کفر ته واپس کېدل داسې بد کړي لکه اور کې چې سړی غورځېږي. ټول ملګرو ته درخواست کوم ایمان هم داسې جوړ کړي لکه څنګه چې دغه هندوي جنۍ چې کوم مسلمانه شوی وه دې ایمان جوړ کړی د خپل الله دپاره ځان قربان کړي. دا درې خبرې ځان کې راولي انشاء الله تعالی زمونږ د ایمان لذت او زمونږ د ایمان خوند به موږ ته میلاو شي. الله رب العالمین زمونږ پر زړونو کې د خپل الله او د خپل رسول محبت پیدا کړي او د ایمان خوند موږ ته نصیب کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.